علاودین سریال چې په هند کې جوړ شوی او زیات خلک یې په ډیر شوق سره ګوري. ماشومان او غټ ورباندې اخته دي او زموږ بې فرهنګه هیواد هم پښتو ته ژباړلی. د لمر تلویزیون نه خپریږي خو هیچا یې هم مخه ونه نیوله. هیچا هم ونه ویل چې دا خو زموږ اسلام او فرهنګ سره تضاد لري او د اسلام یوه غلطه نقشه وړاندې کوي او د ماشومانو افکار خرابوي. عجیبه خو دا ده چې د دغه سریال کارکوونکي ټول هندوان او ملحدین دي، خو سریال کې د مسلمان په نوم کار کوي ترڅو خلکو ته د اسلام غلطه نقشه ورکړي، چې زیات خلک همدغو سریالونو نه اسلام زده کوي او تقلید یې کوي، چې همدې ته فکري جنګ ویل کیږي چې د زیاتو خلکو افکار یې خراب کړل. د دغه سریال یو څو کفرونه په لاندې ډول دي: سحر او جادو یو کفري عمل دی او اسلام د ساحر د وژلو حکم ورکړی. دغه سریال کاملا په جادو او سحر ولاړ دی. د الله جل جلاله نه ما سوا په بل چا قسم کول کفر او شرک دی. خو په دغه سریال کې کله د سرو زرو په اشرفیو قسم خوړل کیږي یا د چا په سر یا په محبت قسم خوړل کیږي، چې دا ټول شرک دی. الله تعالی نه د چا پلار دی او نه د چا زوی، خو په دغه سریال کې وایي نیک زړونو والا خلک د الله بچي دي او الله یې نه ضایع کوي. کومک صرف الله جل جلاله نه غوښتل پکار دی، خو په دغه سریال کې د زیارت نه هم کومک غوښتل کیږي او پیریان او ساحران او ملائکو نه. متصرف ذات صرف یو الله جل جلاله دی. بارانونه هغه وروي، طوفانونه او وریځې هغه راولي، خو په دغه سریال کې باران او طوفان د جادو په ذریعه راوستل کیږي. د پردیو ښځو سره ناروا اړیکې ساتل ناروا او حرام دي، خو دغه سریال د نامشروع محبت او نامشروع اړیکو نه ډک دی. په دغه سریال کې جنت او جهنم پورې زیات ریشخندونه وهل شوي، ځکه جنت او جهنم ته پس د مرګ نه تلل کیږي. خو په دغه سریال کې په ژوندون هم تلل کیږي او د دنیا د تباهۍ اسباب جنت او جهنم نه راوړي او جنت نه یې یوه سرایه جوړه کړي چې هر څوک ورځي او راځي ترېنه. دغه رنګ جنت نه یې د فاسقانو او فاجرانو ټکانه جوړه کړي. ملائکه یو نوراني مخلوق دی او د الله تعالی تابعدار مخلوق دی، خو په دغه سریال کې چې څوک مړ شي هغه نه ملائکه جوړه شي او بیا ځمکې ته هم راځي، د خلکو سره کومکونه کوي. انسان د وفات نه وروسته دنیا ته نه راځي، خو په دغه سریال کې مرګ نه وروسته هم دنیا ته راځي. دا ټول نظام الله جل جلاله چلوي او صرف یو ذات دی، خو په دغه سریال کې وزیر اعلی ډیر کفریات وایي. کله وایي ځمکه باندې زما پاچاهي ده، اسمانونو باندې هم خپل واک راوړم. کله وایي زه خدای یم، کله وایي که ستا خدای هم راشي ما نه نجات نشي درکولی. داسې زیات کفریات پکې شته، خو دا مې درته یو نمونه ذکر کړه. ډیر د تعصب خبره ده. نن زموږ په ټولنه کې هر پلار د خپلو اولادونو لپاره تلویزیون اخیستی، اولادونه یې دغه سریالونه ګوري، ماشومتوب نه یې ذهنونه او فکرونه خراب شي چې بیا د الحاد دروازه باندې ډیر زر ورننوځي. هر مسلمان ورور باید دا ویډیو نشر کړي ترڅو علما هم خبر شي چې د دې مخه ونیسي او مشران هم خپل اولادونه د دې نه منع کړي.